عزتمندو کتونکو موږ دا وخت د فرانکفورټ په ښار کې ولاړ یو. دلته نن د خیبر پښتونخوا جشن و. ډېر ښایسته پروګرام وشو. د پاکستان نه بس خلک راغلي وو. حاجي صاحب غلام بلور هم راغلی و. دلته نور زموږ ډېر ښایسته ښایسته میلمانه وو. ښه پروګرامونه وشو. نو راځئ موږ په دې ټایم باندې د نورو کسانو نه چې کم کسان دلته په دې پروګرام کې شریک وو د هغوی نه پوښتنې وکړو چې هغوی د دې پروګرام نه څنګه خوند واخیستو او کمې کمې خبرې زیاتې خوند واخیستو. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. څه احوال لرو ښی؟ نو خو واقعي خبره جشن او ټول خوشحالېږو او دا د خوشحالۍ خبره ده. بل دا خبره چې د اروپا د ګوټ ګوټ نه ورته خلک راغلي وو، موسیقي پکې وشوه، خویندې پکې، وروڼه پکې ټول، او دا د خوشحالۍ خبره ده. او خدای دې وکړي چې دا په دې نورو اروپایي هېوادونو کې وشي. او اورېدلي مې اوښ دي چې په انګلنډ کې کېږي، نه په برطانیه کې دا پروګرام کېږي. نو که امکاناتو په صورت کې زه هم غواړم چې لاړ شم او هلته دا جشن بیا منعو کړو، بیا سره خپل ساعت تېر کړو. دا د خوشحالۍ خبره ده. څه خوند یې وکړو. حاجي صاحب راغلی، حاجي صاحب ښې خبرې وکړې، نور مشران دوستان ټول راغلي وو. بس مبارک دې شي پښتونخوا بیا. مننه، ډېره مننه ستاسو نه. زاروګو راځئ مخکې ورځو چې دلته نور څوک میلمانه راغلي دي، د هغوی سره خبرې وکړو او پوښتنې ته وکړو چې یاره دا پروګرام د دوی خوښ شو که خوښ یې نه شو، او که خوښ شو نو چې څه یې پکې خوښ شو. راځئ. ستړی مه شي پروګرام لرو. السلام علیکم وروره. زما نوم فرمان دی او فامیلي نوم مې هاشمي دی. او نن چې دا کومه غونډه دلته جوړه شوې وه نو ډېره ښه غونډه وه او ډېر دوستانو پکې اشتراک کړی و. او زه هم په خپل نوبت سره د ټولو پښتنو په نمایندګۍ ټولو پښتنو ته مبارکي ویم. او د پښتونخوا پخوا یې د صوبه سرحد نوم و چې اوس په پښتونخوا بدل شو، ټولو پښتنو ته مبارکي وایم. او همیشه زموږ ټول پښتانه لکه دا څنګه چې اوس دلته په اتفاق دي، په ټوله نړۍ کې دې په اتفاق اوسي او خدای دې ولا نوره لا هم بریالي په نصیب کړي. ډېره مننه. ډېره مننه فرمان هاشمي صاحب. ګرانو کتونکو پروګرام شروع دی. موږ په دې ټایم باندې دلته یو بل ملګری را سره دی، د هغوی نه به پوښتنه وکړو چې د هغوی څه خیالات دي دې باره کې. ستړی مه شئ. ستاسو نوم؟ نوم قادر خان. او د کوم ځای نه راغلي یاست؟ د دې پروګرام په هکله باندې یو څو خبرې موږ سره وکړئ. دا ډېر ښه پروګرام و. د پښتنو ټولو پښتنو سره ولیدل او ډېر ښایسته غونډه مو غونډه هم تېره شوه. اوس ښه ښایسته موزیک مو ټولو پښتنو ته زه مبارکي ورکوم د پښتون خیر مخه. ډېره مننه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو پروګرام خو ډېر ښایسته روان دی. راځئ چې مخکې وګورو. موږ سره ډېر شی مشران ناست دي، د هغوی سره به خبرې وکړو چې پروګرام څنګه روان دی د هغوی نه. کاکا ستړی مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلې. تاسې ښه یې؟ جوړ یې؟ په خیر. شکر. څنګه کاکا پروګرام څنګه روان؟ والله دا پروګرام ډېر ښه و. دا خو د ټولو پښتنو دپاره ده او د پښتنو دپاره ډېرې خوشحالي ده چې د احمدشاه بابا آرزو برآورده شوه ټوله. او موږ هم ډېر خوشحاله یو چې پښتانه هر چیرې پښتانه که په پېښور او که په کابل دي که په لندن او که زابل دي ټول سره وروڼه. ډېره مننه کاکا ستاسو نه. راځئ موږ سره دلته یو بل ملګری ناست دی چې ډېر ښایسته پګړۍ مو والې، د هغوی نه پوښتنه وکړو چې د هغوی پروګرام څنګه خوښ شو. ستړی مه شئ. خیر سوره. څنګه پروګرام څنګه روان دی؟ ډېر ښه پروګرام و. موږ خوشحاله یو داسې همیشه پښتانه دغسې پروګرام ونیسي چې ټول پښتانه سره یو شو. دغه یې موږ ارمان ده. یو ارمان مو سرته ورسېد د پښتونخوا نوم. موږ دا ارمان ده چې نور پښتانه ټول سره ورونه یې سره یو شي. ډېره مننه او ستاسو سوالونه د خدای قبول کړي. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. ډېره مننه. کتونکو دلته زموږ سره یو بل ځوان ناست دی. راځئ د ځوان نه پوښتنه وکړو چې هغوی د پروګرام باره کې څه وایي. ستړی مه شئ. ژوندی اوسې مننه. کور دې ودان. څنګه پروګرام څنګه وشو؟ ستاسو څه خیالات دي د پروګرام باره کې؟ دا خو یو ډېر ښه پروګرام و. زما دا پروګرام ډېر خوښ شه. دا ځکه زموږ د پښتنو دپاره ډېر یو ښه پروګرام و. پښتنو دپاره څه پیغام د زړه د کومې مبارکیانې؟ نو څه پیغام خاص نه لرم، صرف دا غواړم چې زموږ پښتانه په ټولې نړۍ کې په هر ځای چې خوشحاله او جوړ او سلامت وي. ډېره مننه ځوانه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو زموږ سره دا وخت کې د پی ایس ډي پي د مشرانو جرګې غړی ښاغلی ډاکټر شیرولي صاحب ناست دی. راځئ د هغوی نه پوښتنه وکړو د دې پروګرام په هکله چې د هغوی څه تاثرات دي. کاکا ستړی مه شئ. خیر راغلی. څنګه کاکا څنګه پروګرام څنګه تیر شو؟ دې باره کې څه تاسو خیالات دي یا څنګه پروګرام تیر شو؟
پروګرام خو ډېر ښکلی و واقعا د فرانکفورت څانګې د پی ایس ډي پي د فرانکفورت څانګې ډېر زحمت ایستلی و پښتانه دونه راټول شوي وو د خوشحالۍ ورځ یې ولمانځله واقعا ډېر ښکلی پروګرام و ټولو ډېر ساعت تېر شو ډېر ښه پښتنو ته په کم ځای چې دا کتونکي دي هغوی دپاره څه پیغام وي ستاسو د طرف نه نو پیغام کوم دا دی چې د پښتنو هغه کوم حقه او طبیعي حقوق چې دي خدای دې وکړي چې دغه شانې لاسته راوړي یوازې په دې باندې بسنه ونه شي چې پښتونخوا نوم پښتنو ته ورکړی شو ډېر حقوق دي چې پښتانه ترې تر اوسه محروم دي هغه باید ټول ترلاسه راوړي د پښتو ژبې ته باید کار وشي په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې باید هلته دا په کار وشي چې ورو ورو چې مخکې لاړ شي او پښتانه خپلو حقوقو نه برخورداره شي ډېره مننه شیرولي ډاکټر صاحب ډېره خوښنه ستاسو ګرانو کتونکو د ډاکټر شیرولي صاحب سره خوا کې ناست دی د پی ایس ډي پي جنرال سیکرټري حاجي صاحب نصیر ستوری د هغوی سره به یو څو خبرې وکړو چې هغوی دې پروګرام کې باره کې صحیح ستړی مه شئ ډېره مننه تاسو ستړي مه شئ د دې پروګرام په هکله باندې یو څو خبرې که مو وکړې دا به ډېره ښه شي زموږ نو پروګرام ډېر ښکلی او ډېر ښایسته پروګرام او ډېر ښه تنظیم یې شوی و د فرانکفورت څانګې ډېره خواري کړې وه ډېر خلک ورته راغلي وو او ډېر مزېدار پروګرام و حاجي صاحب د پښتنو دپاره کوم خاص پیغام چې کوم ځای دا وخت تاسو ګوري د هغې دپاره څه خاص پیغام نو پښتانه د دې وخت نه ګټه واخلي د دې دغه نه استفاده وکړي او موږ خپله دا پیغام ورکوو چې د پښتنو یووالی د وخت هغه هم ضرورت دی او د یووالي ډېر شکلونه دي تګ راتګ ازادي ورته ورکړل شي د لرې خوا پښتنو ته د برې خوا ته او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب شیرولي یادونه وکړم د پښتو ژبې د لیک لوست په مکتبونو کې دا رواج شي او په دې سره دا پرمختګ په مخ لاړ شي ډېره مننه حاجي صاحب ډېره مننه راځئ ګرانو کتونکو دا و حاجي صاحب نصیر ستوری راځئ مخکې ځو چې پروګرام کې څه روان دي ګرانو کتونکو مونږ څنګه چې تاسو به اورئ زموږ نه شاته موسیقي هم روانه ده شروع ده خو په دې ټایم کې مونږ لږ دې خوا رالو او مونږ د یو بل ملګري سره وی چې یو څو خبرې وکړو زموږ سره دا وخت ولاړ دی د پی ایس ډي پي د فرانکفورت د څانګې مشر ښاغلی اقبال لالا د چا د رهنمایۍ د لاندې چې دا کومه غونډه جوړه شوې ده دومره ښایسته پروګرامونه شوي دي دا دومره خلک لګیا دي ډېر ښایسته سندرې اوري او ډېر خوشحالي نو دا راځئ د هغوی سره خبرې وکړو چې د هغوی د دې پروګرام په باره کې څه خیالات دي او د هغوی نه د هغې خبرې وکړو لالا ستړی مه شئ السلام علیکم خوشحاله و آباد اوسئ ډېره مننه لالا پروګرام باره کې تاسو څه وایي پروګرام څنګه تېر شو او د زړه نه څه دغه کوئ پروګرام زما په نظر باندې ډېر ښه وشو او د هر طرف پښتانه راټول شوي او ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دومره پښتنو پکې رنګ په رنګ پښتنو پکې او هر قسم خلکو پکې حصه واخیسته دا د یو خوشحالۍ دغه نو د دې په دغه باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ کوششونو ځای ونیو ډېره مننه لالا په دې ټایم باندې چې کوم پښتانه تاسو ګوري د هغوی دپاره ستاسو څه پیغام کومه خبره هغوی ته کول غواړئ زه صرف ټولو پښتنو ته دا یو وینا کوم چې یو مرام چې په هغې کې څه نه څه حقیقت وي او هغه د قوم دپاره په ګټه وي نو هغه خپل ځای ته رسي لکه دا آواز د عبدالغفار خان بابا نه پس ولی خان بابا نه دلته کې زموږ ډاکټر کبیر ستوري صمد خان چکزي دا چې د اسفندیار ولی دا آواز اوچت کړو او مونږ په خپل ځاني د پی ایس ډي پي خلکو دلته کې په هر خارج کې د 1901 نه تر اوسه پورې په دې آواز او په دې باندې کار کوو او نن داسې یو خبره چې مونږ دا ګڼو چې یاره زمونږ مرام هم یو سر ته ورسېد ډېره مننه لالا زما طرف نه او د نسیم ستوري طرف نه زموږ د زړه طرف نه تاسو ته د پښتونخوا نوم ډېر ډېر مبارک شه لالا خوشحاله و آباد اوسئ او زه د ټولې دنیا په نړۍ کې چې کم پښتانه دي لر دي که بر دي که په افغانستان دی که کوز افغانستان دی او که د دنیا په هر یو ګوټ کې دی د زړه د کومې مبارکي وایم او تکړه شئ پښتنو او خپل حق لپاره آواز اوچت کړئ زمونږ حق دی مونږ د چا سره زیاتی نه کوو خپل حق غواړو ډېره مننه لالا الله دې وکړي چې ستاسو دا ټول سوالونه قبول شي او پښتنو خبره چې یو کیږو که نه ورکیږو ډېره مننه